ستاسو د بزنس د پرمختګ او غوره مدیریت لپاره 10 اړین سافټویرونه چې واجب دي چې تاسو باید په خپل بزنس کې ولرئ. په دې ویډیو کې تاسو ته هغه 10 سافټویرونه معرفي کړم چې که چیرې تاسو په خپل بزنس کې ولرئ، تاسو بزنس به یو تحول وکړي، تاسو بزنس کې به یو ژور بدلون رامنځته شي. که چیرې د نړۍ بزنسونو ته فکر وکړو، دوی د تحول او پرمختګ په حالت کې دي، اما بدبختانه په افغانستان کې بزنسونه لا هم د سنتي او پخوانیو طریقو څخه استفاده کوي. په همدې خاطر هیڅکله موږ داسې بزنسونه ونه لرل چې هغه په ټولو هیوادونو کې څانګې ولري. داسې بزنسونه مو ونه لرل چې هغه بلیون ډالري شي. هغه سافټویرونه چې په دغه ویډیو کې تاسو ته معرفي کوم تاسو سره دا مرسته کوي چې تاسو غوره تصمیمونه د خپل بزنس لپاره ونیسئ. تاسو خپل بزنس ووینئ چې ګراف په کوم شکل سره دی، ښکته روان دی که پورته روان دی. تاسو وکولی شئ خپل بزنس تحلیل کړئ او د هغه تحلیل مطابق یوه حل لاره ورته وټاکئ. لومړنی سافټویر چې دی هغه د CRM سافټویر دی چې د کوچنیو او منځنیو بزنسونو لپاره زه د سافټویر توصیه کوم. CRM یا د پیرودونکو سره د اړیکو نیولو یا د هغوی سره د ارتباطاتو سافټویر چې دی تاسو سره دا مرسته کوي چې تاسو خپل پیرودونکي په مختلفو کټګوریو وویشئ. دا مرسته تاسو سره کوي چې هر کټګورۍ ته یا هر پیرودونکي ته د هغه د خوښې مطابق خدمات یا جنس وړاندې کړئ. د بیلګې په توګه ځوانان چې دي هغه له زړو څخه بیل کړئ. هغه کسان چې ډېرې پیسې ولري له هغه کسانو سره چې منځنۍ طبقې دي یا د ټیټې طبقې دي یا پیسې کمې لري توپیر پکې رامنځته کړئ. هغه کسان چې ښځینه دي یا نارینه دي توپیر پکې رامنځته کړئ. ښځې یو ډول خدمتونه غواړي او نارینه بل ډول خدمتونه غواړي. هغه کسان چې زاړه دي یو ډول جنسونه یو ډول خدمت وړاندې کوي غواړي، او هغه کسان چې ځوانان دي یا هغه کسان چې ماشومان دي بل ډول خدمت له تاسو څخه غواړي. تاسو باید په خپل بزنس کې دا په مختلفو کټګوریو وویشئ او د هغوی مطابق د خدمتونو تاسو هغوی ته وړاندې کړئ. دویم ډول سافټویر چې دی هغه ګوګل انالیتیکس دی چې تاسو باید د ګوګل انالیتیکس څخه ګټه واخلئ. هغه بزنسونه چې په آنلاین بڼه فعالیت ترسره کوي یا خصوصا اپلیکیشن او سافټویر یا هم ویب سایټ لري، دوی کولی شي ګوګل انالیتیکس استفاده کړي او په دې باندې ځان پوه کړي چې دوی ویب سایټ ته چې کوم کسان راځي له کومې لارې راځي، څو دقیقې دوی په ویب سایټ کې پاتې کېږي او کله چې دوی کوم ویب سایټ یا کومې لارې ته ځي او دوی ویب سایټ ته دغه کسان چې راځي څومره وخت تېروي او آیا هغوی یو څه اخلي او که نه اخلي، کومه مقاله لږ وایي او کومه مقاله ډېره وایي، کوم جنس ډېر اخلي او کوم جنس کم اخلي. ګوګل انالیتیکس له تاسو سره په دې برخه کې مرسته کوي چې تاسو خپل پیرودونکي تحلیل کړئ چې له کومې لارو څخه راځي او دوی څرنګه رفتار کوي تاسو په ویب سایټ کې یا تاسو په اپلیکیشن کې تاسو په بزنس کې. دریم سافټویر چې تاسو باید په خپل بزنس کې ولرئ هغه د هغه بزنسونو لپاره ده چې د پروژو مدیریت خصوصا په مخ وړي، یعنې هغه بزنسونه چې پروژه محوره دي. تاسو کولی شئ چې د ټریلو سافټویر یا د اسانه سافټویر تاسو استفاده کړئ او هغه پروژې یا هغه کارونه چې تاسو په خپل بزنس کې دننه لرئ یا بیرون لرئ هغه د دغه سافټویرونو په مرسته مدیریت کړئ او په همغه معین وخت کې هغه پروژې تاسو تکمیل کړئ. څلورم سافټویر چې دی هغه د حسابدارۍ په برخه کې سافټویرونه دي. د حسابدارۍ په برخه کې مختلف سافټویرونه شتون لري. د بیلګې په توګه کویک بوک سافټویر. کویک بوک سافټویر تاسو سره په دغه برخه کې مرسته کوي چې تاسو خپل مالی حسابونه یا هغه ډاټا یا هغه عواید او لګښتونه چې کوم دي هغه تحلیل کړئ. دا سافټویر هم د کوچنیو بزنسونو لپاره هم د منځنیو بزنسونو لپاره ډېر مؤثر دی. د لویو بزنسونو لپاره زه نه توصیه کوم، د کوچنیو بزنسونو لپاره او همدارنګه د منځنیو بزنسونو لپاره ډېر مؤثر سافټویر دی. د حسابدارۍ په برخه کې نور هم ډېر سافټویرونه دي چې تاسو کولی شئ ورڅخه ګټه واخلئ او د خپل بزنس مالي برخه په دقیقه بڼه تاسو مخته یوسئ. پنځم سافټویر چې دی هغه د محتوا د مدیریت او د تولید سافټویر دی چې تاسو کله محتوا تولیدوئ هغه باید تاسو څرنګه ډیزاین کړئ، څرنګه هغه تاسو نشر کړئ، کومه محتوا تاسو د بزنس لپاره موثره ده. وګورئ نن د هر بزنس لپاره محتوا چې دا واجب ده چې هغه باید تولید کړي، ځکه محتوا تاسو لپاره دا د دې لامل کیږي چې تاسو بزنس ته نوي پیرودونکي راشي، تاسو بزنس ښه برانډینګ ولري، تاسو بزنس په اسانه ډول سره مارکیټینګ وکړي او په اسانه ډول پیرودونکي راجذب کړي. په دغه برخه کې د کانوا سافټویر چې دی تاسو کولی شئ چې پوسټونه پکې ډیزاین کړئ په اسانه بڼه، هم په موبایل کې استفاده کړئ هم په کمپیوټر کې استفاده کړئ. همدارنګه هغه املایي غلطۍ چې تاسو باید ونه کړئ د ګرامرلي سافټویر تاسو کولی شئ چې استفاده کړئ ترڅو تاسو جمله بندي تاسو د لغتونو چې کوم تاسو استفاده کوئ هغه په مؤثره او دقیقه بڼه وي. همدارنګه شپږم سافټویر چې زه تاسو لپاره وړاندې کوم هغه د ټولنیزو پاڼو د مدیریت لپاره دی. نن ډېر بزنسونه په ټولنیزو پاڼو کې حتی صفحې لري، پاڼې لري، ځکه یې لري چې حتی ډېر کسان دي هغه کسان ممکن دوی پیرودونکي واوسي. نو حتی تاسو کولی شئ چې منظم ډول محتوا تولید کړئ، په منظم ډول حتی خپله محتوا نشر کړئ. په دې برخه کې زه تاسو ته د بوپر اپلیکیشن همدارنګه د
هوټ سویټ سافټویر همدارنګه اپلیکیشن وړاندې کوم چې تاسو سره دا مرسته کوي چې پوسټونه په منظم ډول په ټولو پاڼو کې نشر کوي، په ټولو پلیټفارمونو کې، که هغه انسټاګرام دی، که هغه فیسبوک دی، که هغه ټویټر دی، همدارنګه نور پلیټفارمونه چې په مختلف هیوادونو کې مشهوره دي، تاسو کولی شئ چې په منظم شکل سره خپل محتوا هلته نشر او تولید کړئ. اووم سافټویر تاسو د بزنس لپاره چې ډېر اړین دی هغه د ایمیلونو د استولو په برخه کې دی، د ایمیلونو د تنظیم په برخه کې دی، ځکه چې نن ډېر کسان چې دي ایمیلونو ته لاسرسی لري، خپل ایمیلونه چې کوي تاسو کولی شئ هغوی ته ایمیلونه واستوئ، د ایمیل مارکیټینګ برخه مخته یوسئ. په دې برخه کې تاسو کولی شئ چې د میل چیمپ سافټویر وکاروئ. تاسو سره د ایمیلونو د کټګورۍ په برخه کې هغه ایمیلونه په مختلفو کټګورۍ په مختلفو برخو ویشي او د هر کټګورۍ مطابق تاسو ته کولی شئ چې ایمیلونه خپلو پیرودونکو ته واستوي. اتم سافټویر چې تاسو لپاره زه وړاندې کوم هغه د تاسو د داخلي کارونو د مدیریت لپاره چې تاسو په بزنس کې د کوم ټیم چې تاسو لرئ هغه تاسو څنګه مدیریت کې، څنګه هر ټیم ته خپل کارونه، هر کس خپل کارونه او دندې ورسپارئ. په دې برخه کې تاسو کولی شئ چې مایکروسافټ ټیمز سافټویر وکاروئ، همدارنګه د سلاک سافټویر وکاروئ چې تاسو لپاره د پروژو د کارونو د ویشلو په برخه کې، همدارنګه د ټیم په برخه کې چې هر څوک باید کوم کارونه ترسره کړي هغه همغږي تاسو ته رامنځته کوي. نهه سافټویر چې تاسو لپاره زه وړاندې کوم هغه د وخت مدیریت او د برنامه جوړولو په برخه کې دی چې ګوګل کلندر تاسو کولی شئ استفاده کړئ. همدارنګه نور سافټویرونه هم موجود دي چې تاسو هر کار په دقیق وخت کې ترسره کړئ او د خپل پروژې خپل کارونو د وخت څخه خبر وئ. لسم سافټویر د آنلاین همکارۍ همدارنګه د مستنداتو د ثبتولو په خاطر تاسو کولی شئ چې وکاروئ د ډراپ باکس په نوم سره، همدارنګه د ګوګل ډرایو په نوم سره. دا سافټویرونه تاسو سره په دې برخه کې مرسته کوي چې خپل آنلاین بعضې مستندات چې کوم دي، بعضې کوم فایلونه چې تاسو دي کولی شئ په دغه سافټویرونو څخه مرسته وغواړئ او هلته یې ذخیره کړئ او هغه پارتنران یا بیروني همکاران چې تاسو لرئ کولی شئ چې دغه پلیټفارمونو په مرسته دوی سره تاسو ښه همغږي رامنځته کړئ. که چېرې تاسو نوي کوم سافټویرونه پیژنئ، نوي کوم اپلیکیشنونه پیژنئ، تاسو کولی شئ په کومنټ په برخه کې ولیکئ او هغه کسان چې د دغه سافټویرونو څخه خبر نه دي کولی شي ګټه ورڅخه واخلي. تر بلې ویډیو پورې مو په الله جل جلاله سپارم.